دا خوږ او زړه راښکونکی غږ د پښتو د هغه ځواني مرګي سندرغاړې رابعه تبسم دی چې په خپل کم فني ژوند کې د کامیابۍ او شهرت ډېر پړاوونه سر کړي وو. دغه شپږ کلنه پښتنه سندرغاړې چې په کال 2001 کې د زړه د حرکت بندېدو له امله سترګې د دې نړۍ څخه د امیش امیش دپاره پټې کړې وې، نن هم پښتانه هنرمندان او د هغې د فن مینوال د هغې کمۍ په شدت سره محسوسوي. د نوموړي هنرمندې فني خدماتو ته د عقیدت وړاندې کولو په غرض تېر ماښام د پېښور پریس کلب د کلتوري کمیټې لخوا یوه درنه غونډه راجوړه شوې وه. په دغه غونډه کې لیکوالو، شاعرانو، صحافیانو، موسیقارانو او سندرغاړو په ګڼ شمېر کې برخه لرله. لوی موسیقارانو استاد نظیر ګل، استاد ماز خان، سندرغاړو کرن خان، دلراج، حشمت سحر، نازنین انور، صحافي نثار محمد خان او د پی ټي وي پخوانی پروډوسر شوکت علي ارواخا دې ته خپل عقیدت وړاندې کو. د دغه پروګرام هغه برخه د درد نه ډیره ډکه وه کله چې د رابعه تبسم ماشوم زوی رحمت جان د خپلې مور له خولې ویل شوی هغه کلام د محفل برخوالو ته اورولو کوم چې د مرګي راتلو له امله د رابعه تبسم نه نیمګړی پاتې شوی و. د پروګرام په وروستۍ برخه کې نومیالو سندرغاړو کرن خان، حشمت سحر، دلراج، نازنین، استاد شاهد علي خان او رحمت جان د رابعه تبسم په اواز ویل شوې سندرې د محفل برخوالو ته واورولې چې د خلکو د خوښۍ سبب وګرځېدې. د کیمرامین هاشم علي سره فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا ټي وي، ریډیو پېښور.